د مینه یوټیوب چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. د دې ساعت خبرې ټولګې ته مو زه مینه افغان هرکلی کوم. هند ته د پوځي زده کړو په موخه تللي 20 محصلان افغانستان ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي هغه 20 محصلان چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو افغانستان ته ستانه شول. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي افغانستان ته ستنو شوو محصلانو ژمنه کړې چې په هر حالت کې د هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې تېرو څو میاشتو کې لسګونه نور پوځي محصلان هم افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای کړي دي. تر دې وړاندې بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د پخواني پوځ یو شمېر غړي وژلي، شکنجه کړي او یا تریتم کړي دي. یو شمېر پخوانیو پوځیانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې په بد اقتصادي او امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. طالبان وایي ترکیې ته د خلکو د لیږد اوازه رښتیا نه ده. د کابل هوایي ډګر ته مزئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هغه اوازې رد کړي چې ګواکې له کابله د ترکیې زلزله ځپلو سره مرستې لپاره خلک لیږدول کیږي. د ریپورټونو له مخې چهارشنبه مازدیګر مهال لسګونه کسان تر هغې وروسته کابل کې په هوایي ډګر ورمات شول چې له اسنادو پرته ترکیې ته زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د خلکو د لیږد اوازه خپره شوه. په دغو شایعاتو کې دا هم ویل شوي و چې ګوندې د خلکو لیږدولو لپاره له ترکیې کابل ته یو شمېر الوتکې ورغلي دي. پر خواله رسنیو ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې او لاس په لاس شوي چې یو شمېر کسان پکې ظاهراً هوایي ډګر ته د ځان رسولو په حال کې لیدل کیږي. په دغو ویډیوګانو کې د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي چې ویل شوي ښایي د هوایي ډګر ساتونکو د وضعیت د کنټرول لپاره کړي وي. د پاکستان د پټرولیم وزیر وایي لا هم د 20 ورځو پټرول لرو. د پاکستان د پټرولیم او طبیعي سرچینو وزیر مصدق ملک پرون شپه په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې دغه هیواد کې لا هم د 20 ورځو لپاره پټرول او 25 ورځو لپاره ډیزل شته. هغه دا څرګندونې په هیواد کې د پټرولو د نه موندل کېدو او ځینو سیمو کې د پمپ سټیشنونو د تړل کېدو په اړه تر پخوا شکایتونو وروسته کړي دي. د راپورونو له مخې ځینو سیمو کې د تیلو پمپونه پرانیستي هم دي، نو ګڼه پرې ډیره او اوږده کتارونه ورته ولاړ وي. له خلکو سره اندېښنه دا ده چې ښایي د تیلو دا مصنوعي کمښت به تر هغه دوام وکړي چې د بیو لا لوړېدو ته لار برابره شي. د یادونې ده چې د پاکستاني حکومت د تیرې میاشتې وروستیو کې هم د پټرولو د مصنوعي کمښت ختمولو لپاره د تیلو بیو د لوړېدو اعلان کړی و. نوموړي زیاته کړه چې د همګړۍ د تیلو بیې د لوړېدو پلان نشته، خو بیې به د نړیوال بازار نرخونو ته په کتو لوړېږي. پوتین وایي افغانستان کې د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرې ډلې فعالیتونه زیاتوي. د روسیې د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین زیاته کړه موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترسره کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن وباله او ویل چې مسکو به له کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په مسکو کې د یو شمېر هیوادونو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړې او ویل په افغانستان کې وضعیت ډیر ستونزمن دی، خو موږ یې هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. د روسیې د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین زیاته کړه موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترسره کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمېر له 15,000 واوښت. د رویټرز خبري اژانس په وینا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ د زلزلې تر ټولو ځپل شوې سیمې قهرمان مرش ته ولاړ او هلته یې مصیبت ځپلي له نږدې وکتل. په سوریه کې او ترکیه کې د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې د مړو شمېر له 15,000 تنو واوښته. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د ترکیې د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړو شمېر لږ تر لږه 12,391 تنو ته رسېدلی او په سوریه کې د مړو شمېر 2,622 تنه ښودل شوی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمېرې نه دي، ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې خښتو لاندې شوي دي. د تیرې دوشنبې د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریشتر په کچه 7.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په لسګونه ودانۍ بشپړې ویجاړې کړي دي. په ترکیه کې له زلزلې وروسته د ژغورنې د عملیاتو پر مهال یوه ماشومه نجلۍ تر خاورو لاندې ژوندۍ راوایستل شوه.
کراکر وایي طالبان د افغانستان د اداره کولو توان نه لري. افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر وایي چې په افغانستان کې په تیرو 18 میاشتو کې د طالبانو واکمنۍ دا ثابته کړه چې دا ډله په دغه هیواد کې د یوې موثرې حکومتدارۍ او د امنیت د ټینګېدو توان نه لري. ښاغلي کراکر امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې کابل کې د ځینو هیوادونو د سفارتونو بندېدل د امنیت په ټینګېدو کې د طالبانو د ناتوانۍ په توګه یاد کړل. ښاغلي کراکر وویل هغوی یعنې طالبان د خلکو امنیت د ټینګېدو د تضمین توان نه لري او نشي کولی په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو امنیت وساتي. د همدې له امله موږ د سفارتونو د بندېدو شاهدان یو. دغه سفارتونه په دې صورت کې چې مسؤلیت یې په خطر کې وي د طالبانو سره معامله نشي کولی. اوس نړۍ پوهیږي چې دا ډله په دې هیواد کې د رهبرۍ او حاکمیت ظرفیت نه لري. افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وویل چې افغانستان کې واک د طالبانو د رسېدو وروسته دغې ډلې پاکستاني طالبان د بریدونو زیاتېدو ته هڅولي دي. هغه وویل هغوی یعنې پاکستاني طالبانو د همدې مسلې څخه الهام اخیستی دی تر څو د پاکستان حکومت نسکور کړي. د بلخ جوزجان پر لویه لار ترافیکي پیښه کې 4 کسانو خپل ژوند بایللی دی. د بلخ جوزجان پر لویه لار د یوې ترافیکي پیښې له کبله 4 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او 3 نور ژوبل شوي دي. د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ ولسوال کفایت الله متوکل ویلي چې دغه پیښه تېره شپه د دې ولسوالۍ په ګورجیګک سیمه کې شوې ده. د ده په خبره دغه پیښه د یو سراچا او بارونکي موټر ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې. متوکل زیاته کړې د دې پیښې ژوبل کسان د جوزجان د اقچې ولسوالۍ مرکزي روغتون ته لیږدول شوي. د دې پیښې دلیل بې احتیاطي او د ګلۍ ورښت یاد شوی دی. د اوکراین ولسمشر له خپلو متحدینو د جنګي الوتکو د ورکولو غوښتنه کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون چهارشنبې له خپلو لویدیځو متحدینو په کلکه وغوښتل چې د روسي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې ورته جنګي جیټ الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له بریتانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زیلنسکي د بریتانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل زه تاسو نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنګي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړئ. موږ پوه یو چې ازادي به بریالۍ کیږي او موږ به په دې هم پوه یو چې روسیه به بایلي. د بریتانیا صدراعظم ریشي سوناک وروسته په یوه ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز له سر څخه بهر نه دی. هغه وویل کله چې د جنګي الوتکو خبره کیږي دا د خبرو یوه برخه ده. په واقعیت کې موږ نن هم پر دې خبرې وکړې او مخکې مو هم خبرې پرې کړې وي او د همدې لپاره موږ نن اعلان وکړ چې موږ به د ناټو د نورمونو پر اساس د اوکراین هوایي ځواک وروزو. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه مو تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تر هغې د خدای په امان ښې چارې.